په دې نن درس کې چې مونږ د اسلام یو بنیادی عمل په باره کې زه تاسو ته خبره کوم چې نن الله تعالی د مافیو کې زمونږ په دې معاشره کې په سلو کې 40% خلقو ته د دې عمل په باره کې پته نشته چې دا په کومه طریقه کول پکار دي. هغې ته ویلی شي غسل. دا غسل یو بنیادی څیز دی او یو بنیادی عمل دی چې غسل د صحیح وي او دس د صحیح وي نو ټول اعمال به دی کامیاب وي، او کچری او دس او غسل د صحیح نه وي نو فرض منځ څومره اعمال چې ته کې نو هغه ټول به برباد شي، ځکه چې دا بنیادي څیز دی او دا بنیادي څیز نه ځان خبرول پکار دی. ځکه چې کله یو انسان د کور عمارت جوړوي، یو کور جوړوي، نو د هغې بنیاد مضبوط کړي. نو دغه شانته کې دا بنیادی اسلام ارکان چې کم دي دا هر انسان له د دې علم په خپل ذهن او په زړه کې راوستل پکار وي چې دا غسل څه ته ویلی شي. د غسل لاوله طریقه درته ښیمه چې د غسل اولنۍ کومه اهمه خبره ده چې یو انسان کله غسل خانې ته لاړ شي او غسل کوي نو د ټولو نه لاول د دې دا خبره په ذهن کې کینی چې دی کله غسل خانې ته ځي نو دی د بالټي نه په یو مګي سره یا په بل یو وړوکي لوښي سره اوبه راواخلي یا په لوټې سره د بل څیز نه اوبه راواخلي، لاسونه دې لاول ووینځي. اوس که لاسونه که چېرې د دې ګنده وي او د بالټي ته لاس کو نو دا څومره بالټي کې چې اوبه دي دا ټول به پلیتې شي، ګنده به شي، نو د دې انسان دا غسل به صحیح ونه شي. نو د دې د وجې نه دا یو باریکه مسله ده چې د دې نه ډېر خلک نه دي خبر په دې معاشره کې. او دویم نمبر خبره دا ده چې بیا په معاشره کې د دې نه نه دي خبر چې په غسل کې فرایض څومره دي، په غسل کې سنت څومره دي، نو دا هم نن ډېرو خلکو ته د دې په باره کې علم نشته دی. نو د ټولو نه لاول زه به تاسو ته د غسل چې کم فرض دي هغه درته ویمه چې په غسل کې 3 فرض دي او هغه دا دي: خولې ته اوبه اچول فرض دي، یعنې غړغړه به کې مرۍ ته به اوبه رسې. دویم نمبر په پوزه کې اوبه اچول څه دي؟ فرض دي. او دریم نمبر په ټول بدن باندې یو ځل اوبه اچول فرض دي. دا غسل کې 3 فرض دي، د دې ګوره ډېرو خلکو ته معلومات نشته دی. نو د دې د وجې نه دا زه تاسو ته ځکه په تفصیل سره بیانوم چې هر انسان ته د دې علم وشي او د دې پته ورته ولګي. دغه رنګې په غسل کې چې دی نو 15 سنت دي. هغه 15 دا دي چې د غسل نیت کول سنت دي. وګوره چې هر کله یو انسان منځ ته ودرېږي، یو انسان غسل کوي، نو دی د زړه نه نیت وکړي. نیت څه ته ویلی شي؟ چې بس دی په زړه کې یو اراده وکړه زه غسل کوم، بس دې ته نیت ویلی شي. د زړه نه یې نیت وکړو. منځ کوي زه منځ کوم، دومره رکعاته منځ کوم، بس زړه کې دې نیت وکړو. دغه ډېره ده، په خوله یې اړه وایم ځکه چې الله تعالی ته د غیب علم شته دی. نو د دې د وجې نه د غسل نیت کول سنت دي. نمبر 1 دا شو. دویم نمبر دواړه لاسونه د مړوندونو پورې وینځل سنت دي. او نمبر 4 د استنجا کول او په کم ځای چې ګندګي لګېدلې وي هغه ځای وینځل سنت دي. دغه رنګې 4م نمبر د غسل نه مخکې اودس کول سنت دي. د غسل نه مخکې څه اودس به کول سنت وي، ځکه چې د عام اودس څنګه کې د غسل نه مخکې به دقه شان اودس به وکړي، نو دا سنت دي. او په ټول بدن باندې 3 پیرې اوبه اچول سنت دي. دا یو خبر اخره کې ګورئ ښه. 15 سنت پوره شو. اوس په اخره کې یوه خبره درته کومه چې د دې څیز به ډېر خیال ساتئ چې کله تاسو غسل کوئ نو په بدن کې یو ځای یو حصه ستاسو نه وچه پاتې نشي. که یو ویښته د بدن وچ پاتې شو نو ستاسو هغه غسل به نه کېږي. نو د دې د وجې نه د غسل دا یو اهمه مسله ده، دا یاد لرئ. که په دې کې د یو انسان نه ذرې برابر غلطي وشوه نو د دې انسان غسل نه کېږي. دا ما تاسو ته یو اهمه خبره وکړه. نو دا تاسو له پکار دي چې تاسو په خپل هم د دغه خبرو نه ځان خبر کړئ، مخکې د ملګرو سره هم دا خبره شیر کړئ چې څومره خلک په دې خبره باندې عمل وکړي، دا خبرې زده کړي، ستاسو به ثواب وي. الله تعالی دې موږ او تاسو له په دې خبرو باندې د عمل کولو توفیق راکړي.